بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سید جمال الدین تاسو ګورئ چې فیکس چینل په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله د بایننس دویم پارت وایو چې اولنی پارت کې موږ بایننس معرفي کوي او همدا رقم بایننس کې اکاونټ څنګه جوړیږي هغه موږ ویلو. ویریفیکیشن ته لاړو. ویریفیکیشن کې موږ صرف خپل آی ډي کارت او فیس ویریفیکیشن موږ ونه ښودلی شو ځکه چې هلته زمونږ یو بل اکاونټ تیر زمونږ فیس ویریفیکیشن هر څه باندې جوړ دي. نو دې خاطر که زه اوس هغه سټیپونه وکړم ویریفای کېږم نه او شاید زما اولنی مین اکاونټ چې کومه دی هغې ته خطر جوړ کړي، مطلب شاید هغه خراب کړي ځکه چې یو کس یو اکاونټ په یو دفعه په یو نوم جوړولی شي. صحیح شو. نو دې خاطره دې لیکچر کې موږ اکاونټ جوړ کړو ان شاء الله. هغې باندې به پوه شوي څوک چې بیا مشکل لري پوښتنه لري هغې کې اکاونټ جوړولو کې ورسره مشکل پېښ شي نو موږ ته دې واتساپ نمبر باندې کمنټ باکس کې دې میسج وکړي، واتساپ نمبر درخواست دې وکړي. که چا سره واتساپ نمبر نه وي واتساپ نمبر کې دې موږ ته میسج وکړي، او که چا سره واتساپ نمبر وي نو واتساپ نمبر باندې ما ته میسج وکړي. ان شاء الله زه کوشش کوم ستاسو مشکل ته زر تر زره د حل لارې وباسم. صحیح ده. راځو دلته بایننس ته. بایننس خو تاسو نور وکتلو چې څنګه لوګین کېږي، چېرته سرچ کېږي، هماغه د ګوګل کې سرچ کېږي او ګوګل نه بایننس لیکل کېږي او بایننس نه پس بس اکاونټ څنګه جوړېږي هغه صحیح شو. چا چې بیا اکاونټ جوړي نو هلته بیا موږ چیک کوو هماغه جیمیل دغه چې کلیک کوم هغه جیمیل اپشن چې کوم و چې موږ څنګه اکاونټ جوړولو هماغه ځکه چې هغه نوی و چې چا جوړي هماغه جیمیل دې کولاو کړي هماغه جیمیل کنټینیو ویت جیمیل چې لیکلی و هغه دې کلیک کړي او هغې نه پس ته ډایرکټ دې ډیشبورډ ته راځي. صحیح شو. دلته راځي چې کله ستا آی ډي یعنې مطلب سکیرات شناختی کارت ستا اپلوډ شو ویریفای شو هغې نه پس ته مخ سکین دې مو کې مخ دې ویریفای شو نو دلته بیا شی راځي دغه رقم شین لیکل راځي او شین ټیک مارک راځي ورسره او شی ورسره لیکي ویریفاید ورسره لیکي. صحیح شو. ویریفاید چې کله ورسره ولیکلو هغې نه پس ته بیا ما ته مخکې ویلی چې تاسو بیا چېرته لاړ شئ، تاسو بیا لاړ شئ اکاونټ ته راشئ. اکاونټ کې بیا سکیورټي ته راځو. صحیح شو. اکاونټ ته ورې داخل شو هغې نه پس ته بیا تاسو به چېرته لاړ شئ سکیورټي. د اکاونټ پورشن چې دی اکاونټ پروفایل چې کومه دی دا لږ ذره لوډ کوي، لږ ذره وخت نیسي نو لوډ وروسته راکولاویږي ده دې ته به لږ صبر کوو. نو تاسو ما مخکې لیکچر کې مې ویلو چې تاسو دغه د بایننس سیسټمونه لږ ذره سلو دي نو د دې وجې به ویډیو اوږدېږي نو تاسو ته شاید سلو ښکاره شي نو دې خاطر تاسو کوشش کوئ چې بیا که واتساپ کې مثال یوټیوب کې ګورئ یا مطلب ویډیو ګورئ همداشان موبایل کې ګورئ کمپیوټر کې ګورئ نو هغه ټولو کې دغه شته دی دا طریقه شته دی چې تاسو هلته شی وکئ سپیډ ووهئ سپیډ کې 1.5 سپیډ ورکړئ. صحیح شو. او یوټیوب کې هم دغه شته اپشن شته دی چې تاسو شی وکئ سپیډ ورکولی شئ 1.5 یا 1.75 یا 2x چار هر څومره سپیډ کې تاسو پوهېدی شئ خو ویډیو نیمه کې مه پرېږدئ چې بیا تاسو نه مهم خبرې مس کېږي. صحیح شو. ځکه چې وړې خبرې دي هغه واړه ډاټس دي چې تاسو نه بیا وخته مشکل جوړېږي مشکل سره مخ کېږئ پوښتنه سره پیدا کېږي بیا نه پوهېږئ نو دې خاطر ویډیو پوره ګورئ که بیا هم زړه مو تنګېدو سپیډ ورکوئ ویډیو ته سپیډ ورکوئ انشاءالله په سپیډ کې به پوهېږئ چې هر څومره سپیډ کې تاسو پوهېدی شئ هغومره سپیډ تاسو ورکوئ. دلته راځي دلته سکین کې به زه سکیورټي ته لاړ شم. سکیورټي به کلیک کړو چې سکیورټي کې شاید زر راواړئ ځکه چې هغه پروفایل چې دی هغه کې ډېر لوډ ورکوي. دلته راشئ ګوره دې سیټ تاسو وګورئ ګوره ډیشبورډ لیکل شوی اسیټس دا ټول آپشن لیکل شوي دي. صحیح شو. دې کې تاسو لاندې وګورئ لیکلي ایډنټیفیکیشن مطلب ستا پروفایل ته ځي او سکیورټي راځي سکیورټي به کلیک کړئ. سکیورټي مهم پورشن او مهم پوینټ و چې موږ په تیر لیکچر کې دا ځین درته ښودلی مو چې دا مهمه دی تر څو کله تاسو پیسې لیږئ رالیږئ نو هغې دپاره دا پوینټونه مهمه دي. صحیح ده. دا د بیا خیر موبایل کې م ښیم دا اوس موږ سره اتنټیکیشن اپ چې کومه دی اتنټیکیشن اپ به زه درته خیر دلته موبایل کې داسې وښیم هلته کیمرې ته بیا نږدې کړم درته تاسو بیا دا اپ پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. صحیح شو. دا خم دی اتنټیکیشن اپ دپاره ډېر اپس نور هم شته دی خو دا د ګوګل والا اپ دی نو دا لږ ښه دی. زه دا به څنګه زوم ان کړم درته داسې به درته زوم ان کړم تاسو ته به زه کیمرې ته دا نږدې کړم صبر دغه اپ دی. صحیح شو. کیمرې ته زما کیمرې ته شو ګورئ
establish دا authenticator صحیح شو شکل مګر وګورئ دا کیمرا ویډیو لکه سټاپ کوم سټاپ کوي لازمه کیمرا چیرته ده چې د ښکارم هغه ته ما د موبایل نیولې صحیح شو authenticator نو زه ته ګوګل کې خیر راوړم ما څوک نه دغه که به چا پیدا نه شو کړی ان شاء الله پیدا کیږي خیر تاسو که څوک ګډوډ شوي پوه نه شوي نو هغې دپاره بیا زه درته چیک کوم زه درته بیا لینک به در ولېږم پلی سټور لینک به در ولېږم بیا تاسو ډاونلوډ کړئ او که چا څوک پرې پوه شوي نو هغه چې وکړي هغه دې ډایرکټ پلی سټور ته لاړ شي او دا authenticator اپ دې ځان سره ډاونلوډ کړي ځکه چې دا بیا کارېږي چې کله دا ویریفیکیشن کې صحیح شو دغه ذکر راځي نو دلته دا اوس آن دی ما سره ځکه دا ما کنټیکټ کړی دی نو بیا یو خبره ته کومه چې کله authenticator اپ ته ننوتی نو که یو شو زه موبایل کې که چېرې بیا ته موبایل طریقه ښوده نو موبایل کې بیا زه انشاءالله کوشش کوم چې هلته وښیم هلته بیا دا موږ سره دا کوډ هلته کاپي کېږي دا کوډ چې هلته کاپي شي بیا دا یو خیال وساتئ چې هېڅکله authenticator اپ د نه ډیلیټ نه شي که ډیلیټ هم شي کوم جیمیل چې د کلاو دا د باینه چې د کوم جیمیل سره ټچ کړی وي هغه هم باید همدې جیمیل سره ټچ کړي چې کله ټچ کړي نو هغې نه پس ته بیا هغه ستا ټول ډیټا پاتې کېږي که اپ د نه ډیلیټ هم شي بیا کلاو که جیمیل صحیح کېږي خو دننه کوشش وکړي چې دننه هغه کوم کوډ چې د جنریټ کېږي نوی نوی لکه چې کیو آر کوډ غوندې نمبر یې جنریټ کېږي صحیح شو زه به بیا هم دا درته وښیم چې تاسو کنفیوز نه شئ بیا خیر زه د موبایل کې مې ښیم هغې پورې صرف تاسو ذهن کلیر یم دې دپاره دا ښه ده دلته اوس ما سره ډېر دي شی دی ما سره دلته شی دی ګورئ دلته ما سره دغه کوډونه چې کومه دي ګورئ تاسو دلته خیال دی دا کوډونه دي دا لاندې شین خط کې دا کوډ دی صحیح شو دا کوډونه دي او دې بل سایډ ته وګورئ دا حلقه روانه ده دا شنه حلقه تاویږي ختمیږي اوس ګوره دا نوره ختمیږي اوس واپس ډکه خانه بله راځي صحیح شو ګوره دوباره سر نه راغله نو دغه شی دی دغه د نه باید ډیلیټ نه شي دا مهمه دی صحیح شو دا بیا مهمه دی دا بیا ته زه انشاءالله چې موبایل کې مې که دا خیره درته ښودو سیسټم بایننس مې که سیسټم راغی وخت یې راغی نو بیا به مې ته موبایل کې درته سټیپ بای سټیپ وښیم دلته راځو خیر ګوره موبایل ویریفیکیشن دا چې کلیک کړل دا اوس ما سره شته دی منیجمنټ ته مثال لاړ شو منیج ته مثال که چیرې دا مثال دا اوس ما پکې اچولی دا نمبر که تا نه مثال نمبر ډیلیټ شو ورک شوی نمبر دی ته وایي چې زه بل نمبر اډ کوم نو هغه هم دلته منیج ته راشه ګوره منیج ته راغی منیج ته چې راغلی دلته اوس تا ته راځي آپشن درکوي ګوره دا ولته ډیلیټ ووهه ده یا دا ایډیټ ووهه نو چې ایډیټ ووهې دلته به ستا بل کوم نمبر چې تا ډیلیټ شوی هغه به ایسته شي بل نمبر ایډیټ کول غواړې ایډیټ به شي او که به دا ډیلیټ کوم بل نمبر ایډ کوم نو دا ایسته که بل نمبر دلته آپشن درکړي هغه به کلیک کړي او بل نمبر به پکې ایډ کړي نو هغې سره به ستا بل نمبر ویریفیکیشن یو کوډ درځي کوډ دلته ورسوي او هغه ستا اپروو به شي صحیح شو ستا به چې اپروو شي ستا به نمبر هم اپروو شي همدا رقم پاسکي ده نو پاسکي او دا شی نه بیا انشاء خو دا مهمه دي ځکه دلته بار بار ښیم دا مهمه دي دا به انشاءالله بیا په موبایل کې انشاءالله سټیپ بای سټیپ وښیو صحیح شو ښه اوس راځو ډیشبورډ ته راځو دې کې خو نور څه کار نشته دی دا هر څه مونږ مثال مونږ کړي دي او که چې بیا انشاءالله وخت راغی بیا بېرته زه نور مهمه پکې شی نه دي مهمه چې ډېر مهمه دي همدغه څلور پوینټه مهمه دي پاسکي authenticator فون نمبر ایمیل ویریفیکیشن لازم شوی فون نمبر ویریفیکیشن وکړئ authenticator او پاسکي ویریفیکیشن وکړئ صحیح شو ښه دې کې تاسو هم چې لږ ګوتې متې ووهئ خپله ورته مخې مخې ته راځي لږ څه په انګلیش پوهېږي هلته اسانه دی بس فنګر منګر ورکړه تاسو به اپروو شي بیا هم څه مشکل سره مخ کېدو کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې رابطه کړئ ښه راځو ډایرکټ چېرته ډیشبورډ ته دا ډیشبورډ ته راځو مین صفحې ته راځو مین صفحه کې به شروع وکړو چې تاسو کوم آپشن یې کوم تاسو یوز کوئ او هغه څه معنا ورکوي دا بعضې پوینټونه څه معنا ورکوي او تاسو کوم مهمه دي تاسو کوم شي نه استفاده کولی شئ کوم شي نه استفاده مه کوئ نو دا به انشاءالله سټیپ بای سټیپ روان لیکچرو کې هم دا وایو صحیح شو ښه دا اوس وګورئ مثال زما دی کمپلیټ ویریفیکیشن کمپلیټ شوی داسې دوباره بار بار کله ناکله مشکل میسج ورکوي ځکه چې ما اکاونټ خو زوړ دی نو دلته بار بار کله ناکله داسې دغه ورکوي ښه دا ډیشبورډ دی ډیشبورډ چې دی ډیشبورډ عمومي صفحې ته وایي ډیشبورډ کې زمونږ دلته په دې سر کې که موبایل یې هم سر کې دلته ستا بیلنس ښیي ستا زیرو یې پیسې پکې هر څه چې اوس موږ سره مثال $100 دي یو سلو $340 په دې کې شی پراته دي او دا موږ سره چې دی موږ سره دلته ستاسو اماونټ ښیي که موبایل یې هلته هم دلته ټاپ کې ښیي سر کې او کمپیوټر کې هم دلته سر کې درته ښیي صحیح شو
دلته راځو دلته ګوره پی ان ایل دی. پی ان ایل مطلب پروفیټ اینڈ لاس، ګټه او تاوان. دا د ګټې او تاوان پرسنټیج درته وباسي، څومره پرسنټیج د ګټه ده، څومره تاوان کړی دی. زه اوس ګوره لږ ما دې کې زه بایننس کې خپل خاص کار نه کوم، زموږ ډېر کار هماغه د بایننس کاري کریپټو کرنسي کار کوي، خو هغه موږ د فورکس بروکرو کې کوو. نو دلته ګوره موږ څو ټریډ مخکې کړي 2.0.02% موږ پروفیټ کړی، مطلب پروفیټ کیو. نو دلته ستاسو که تاوان کې سور رنګ کې ښیي، ګټه کې شین رنګ کې ښیي، هماغسې پرسنټیج کې ښیي. نو که تاسو کې مثال ټریډنګ چې کوئ په بایننس کې، نو تاسو دغه شاید من ځان سره ګورئ، خپل هغه پورټفولیو ګورئ، دې د پورټفولیو وایي صحیح شو، یا مطلب پروفیټ اینډ لاس مطلب ګټه او تاوان تاسو ته پرسنټیج کې ښیي چې ته څومره پرسنټ کې تاسو دومره وخت پورې کار کړی، 100% ته ګټه کې 100% تاوان کې. دلته لیکلي ټوډیز، نو د نن ورځې پی ان ایل ته ښیي. دا څه شو، دا د پی ان ایل ښیي. دا ستاسو څومره دلته مارکیټ کې کار کوي، سودا کې، خرید او فروش کې، هغه ستاسو دلته پرسنټیج باندې راوړي، دلته به تا ته ښیي. نو دا ته ځان سره په دې خاطر ګوره چې ته خپل هغه کار وګورې چې زه څومره ښه روان یم که بد روان یم. ګوره دلته بیا ګراف کې هم درته ښیي اپ ډاون اپ ډاون اپ ډاون. مثال زه بره ومې وارې بیا لږ ښکته لاړم، مثال ټریډینګ مې صحیح ونه کړی، نه مې کړی، کړی یم لږ تاوان کې تللی او بیا دلته واپس په سټیبل کړی میزان دی، ګټې ته تللی یم. دا دلته چارټ کې همدغه پرسنټیج دلته چارټ کې درته ښیي. نو دا مهمه دی صحیح شو. بل راځو مارکیټ ته. دلته دوه اپشن موږ سره، یو مارکیټ دی او بل ډسکور دی. مارکیټ چې دی موږ سره څه دی، مارکیټ خو د نن معلومیږي چې هغه شی نه چې کرنسیانې دي مارکیټ پورې تړلي دي، چې ټول اورجنل کرنسیانې کریپټو کرنسیانې دي ټول دي. ډسکور چې دی، ډسکور مطلب هغه ټاپ خلک چې مطلب چې کېږي د نوې کرنسیانو کې کار کوي، ډسکور شوي، یا مطلب عموما سره هایټ غټ ټریډران چې دي هغوی مطلب ګوره مثال په دې 13 ورځو کې د ده مثال وګوره کینګ جی په نوم باندې کس دی، د مطلب څومره ده 13 ورځو کې 9% ریټرن اخیستی، 9% ګټه اخیستی. 9% مطلب چې هغه څومره وي، 9% کېدی چې $7 وي، 9% کېدی چې $100 وي، 9% کېدی چې 1000 وي. صحیح شو. دا د پرسنټیج په حساب دی. دا ګوره په 13 ورځو کې پورټفولیو دی څو ده، دا دلته بل اماونټ هم لیکلی دا 9% څومره دی، $88,880 دی، د دومره ګټه کړې. او دا یو ایس ډي ټي په حساب سره څومره دی، 10,900 دا لکه داسې یو دغه دی، عموما سره دا یو ایس ډي ټي ریټ دی. پی ان ایل د 13 ورځو دا حساب دی صحیح شو. دا ای او ام څه بل حساب دی، خو عموما سره دی عموما ټوټل حساب دی. دلته بره څه وګوره 13 ورځو پی ان ایل د یو ایس ډي ټي په ریټ کې وګوره $88,880 د ګټه کړې ده، 9% ریټرن یې اخیستی. او وین ریټ یې څومره دی، د ګټې حساب څومره دی، 33.33%، یعنې مطلب په سلو کې 33.33% دا چا ټریډ کوي، دومره ټریډونه چې 200 پورې کړي. د وین ریټ چې دی که دا مثال 10 ټریډه کوي، 10 کې د 100 ټریډه پروفیټ کوي، 3 ټریډه بلکې نه 3 ټریډ نه راځي، شاوخوا مطلب 100 ټریډو کې 10 ټریډه دغه رقم راځي، او 10 ټریډو کې مطلب 3 ټریډه یا 4 ټریډه حتما پروفیټ کوي. نو هلته مانی مینجمنټ په حساب سره سړی صحیح لاړ شي، نو دا 4 ټریډه چې پروفیټ وکړي، 6 ټریډه که لاس هم وکړي، بیا هم دا په های پروفیټ کې پاتې کېدی شي صحیح شو. هغه زموږ تېرې ویډیوګانې وګورئ فورکس والا، انشاءالله تاسو هغې نه پوهېږئ چې څنګه دې کې کار وکړئ، تاسو په دې مارکیټ کې هم د هغې نه استفاده کولی شئ صحیح شو. ایرن حساب سره که وګورو دلته کمې کرنسیانو کمپیر څومره ریټرن اخیستی، څومره ریټرن یې اوسه پورې کړی دی. ګوره فلیکسیبل دی، دلته ګوره لو ریسک والا کرنسیانې دي صحیح شو. دا دومره خاص فایده مند نه دی. راځو مارکیټ ته. مارکیټ موږ سره مهمه دی. مارکیټ کې موږ سره څو اپشنه دي ګوره، هولډینګ، هاټ، نیو لیسټینګ، فیوریټ، ټاپ جینیرز، 24 ویلیوم صحیح شو. نو دا موږ سره څه معنا ورکوي، دا مطلب دا دی چې هولډینګ مطلب چې ځان چې ثابت ساتلی دی، هغه کومې کرنسیانې دي، یو ایس ډي ټي ده، سی او ایس دی یعنې کنټینټاس کوین دی، دا ګوره بیټ کوین دی موږ سره ځان سټیبل ساتلی. حتی هلته ګوره ریټرن هم لیکلی دی چې اوسنی ریټ چې دی څو کې دی، 18,955 دی، او د ورځې های چې دی 80,315 های ټچ کړی، او څومره ریټرن واپس کړی 3.18 ریټرن کې اوس هم روان دی. نو دا ګوره سټیبل کرنسیانې اوسه پورې موږ سره څو دي، 1 2 3 4 5 6
دا شپږ موږ سره هولډینګ کرنسیانې دي چې ځان یې مطلب ثابت ساتلی. نو که تاسو چېرې اول دفعه په مارکیټ کې کار کوئ مطلب کرپټو کرنسي بایننس کې کار کوئ نو تاسو کوشش کوئ چې دغه هولډینګ کرنسیانو کې کار کوئ. مثال بی ان بي شوه، پی ډي یو اس ډي کې خیر کار مه کوئ، خاص ضرور نه داسې نه دی. مطلب بی ان بي صحیح دی او بیټ کوین صحیح دی. صحیح شو. سی او اس هم صحیح دی خو دا ډېر کم ریټرن ورکوي. واپس ریټرن ولته 2% ورکړی دی خو دوی هغه ویلیو ریټ لږ ټیټ وي. خو بیا هم په هر صورت دلته چې کوم هولډینګ دا ورځ هره ورځ فرق کوي. صحیح شو. دلته تاسو هولډینګ کې اکثریت کوشش کوئ هولډینګ کې، یا هولډینګ کې یا هاټ کې. هاټ هغه کرنسیانې چې مطلب ډېر وخت نه په ټاپو کې ولاړ دي. صحیح شو. یا ډېر وخت نه ښه ریټرن ورکوي. نو هغه چې دی موږ سره کم دي. بی ان بي دا ګور مخکې مې ته ویلي بی ان بي ښه ده، هغه په هولډینګ کې بی ان بي او دلته هاټ کې بی ان بي شته. نو تاسو دا مطلب هولډینګ کې تاسو سره مثال دغه رقم کمې کرنسیانې یا صحیح نه وي نو تاسو به د هاټ والا کرنسیانو یا هاټ والا کوینس نه تاسو چې کوئ استفاده کوئ. مطلب که تاسو کنفیوز یو چې زه کم کوین والا ما کم کوین کې کار وکړم نو تاسو کوشش کوئ چې هاټ کوین مطلب ټاپ کوین چې کوم وي هغې کې تاسو ټریډینګ کوئ، انالایز کوئ، بیا ټریډ کوئ. بی ان بي شو، بیټ کوین شو، ایتیریم شو، ډاجی کوین شو یا ډاکس کوین ورته ویلی شو، سولانا شو، سولانا شو، پیپ شو، پیپسین ورته وایي دا شان چې پیپ دی داسې پیپ کوین دی. صحیح شو. ایکس آر پی هم ښه کوین دی. نو دا رقم تاسو وګوره هاټ کې شیب هم وګوره شیب چې دی دا هم یو مشهوره کوین نن سبا ټرینډ کې دی، ښه دی ریټرن ورکوي خلکو ته. نو دا وګوره خاص کر دا ټاپ ښه دي. ټاپ کې چې کوم هاټ کې دی مثال بی ان بي ده، څه ورته وایي بیټ کوین دی، ایتیریم دی او سولانا هم ښه ده. نو دې شیانو کې تاسو کوشش کوئ چې نوي نو کوشش کوئ چې دې کې ټریډ کوئ، چې زاړه وخت هم پکې تېر هم شي همدغه ټاپ کې کوشش کوئ چې ټریډ کوئ. بیا دا وړو خوا دې خوا کې لږ ټریډ کوئ. ښه نیو لیسټیج مطلب کومې نوي مارکیټ ته راغلي، نوي کوینس راغلي، دا نوي راغلي دي. یورو ډاکس په نوم باندې، ټاون په نوم باندې، بانانا په نوم باندې، زرو په نوم باندې، چې په زرهاو هره ورځ شی کې په سلهاو کوینس اپډیټ کېږي، نوي راځي مارکیټ ته. دا نیو لیسټډ کوینس دي. دلته هم تاسو سرچ کوئ شئ کوم چې مو خوښ شي یو نیموري کې ټریډ دې کې هم کوئ شئ، خو مین ټریډ تاسو هاټ ټریډینګ هاټ لیست کې کوئ. صحیح شو. ښه فیوریټ هغه لیست دی چې ته مثال دلته سلیکټ کې دا اوس ما سلیکټ کړي دا ما فیوریټ دا اچولي دا ځکه مثلا دلته چې راغلي دي دا زما فیوریټ لیست دی. نو دا ته کولی شئ چې دې ځای نه ته چې کې فیوریټ لیست یې واچې. مثال زه ځم دا ډاکس کوین کلیک کوم چې څنګه یې کلیک کې یو بله صفحه کولاوي، خیر هغې پورې به دا کولاو شي موږ به لاړ شو دلته. ښه فیوریټ کې خو هماغه چې ته سلیکټ کې فیوریټ کې واچې هغه دلته څه کېږي هغه به دلته فیوریټ لیست کې رول اضافه کېږي. ما شل دانې سپورټ کې اچولي دي نو شل دانې ما سره پراته دي. صحیح شو. مطلب که زه کله هم ټریډ کوم نو بس په همدې فیوریټ کې تاسو چې کوم ټریډ کوئ نو دا فیوریټ کې چې کوم اچولي دې کې کار کوئ. مثال فیوریټ کې ما اچولی بیټ کوین، ایتیریم، ډاجی کوین، بی ان بي، ایکس آر پي، سولانا، پیپ او بل موږ سره چې دی ای ټي سیم د ای ټي سیم مطلب دا شیان لاندې چې بیا کومه دي دې کې به موږ کم کار کوو. صحیح شو. دلته شی به هر څه ما اچولي دلته تاسو بس واړه کوین غټ کوین ټول یو ځای واچوئ، ځان سره د فیوریټ لیست کې واچوئ، بیا سلو پرې کار کوئ. صحیح شو. ګورم هر یو کرنسي چې کلیک کوئ هره کرنسي چې تاسو غواړئ ټریډ کوئ هغه به خیر بل لیکچر کې انشاءالله وایو، خو تاسو دلته صرف یو ویو والئ. ګور دلته تاسو مکمل اوس صفحه کولاویږي، د دې صفحه کولاو شي، دلته چارټ کولاویږي، دلته هغه های لو او ریټونه اپ ډاون کېږي. دا ټیک مارک کوي چې نوی ځکه کرنسي نوی ده دا اوس دا ټیک مارک دا هم ټیک مارک کوي. دا بس دې عباره کې ډسکلیمر هر څه ورکوي بیا کنټینیو راځي. صحیح شو. As I am aware to token market seeds CSS بيكون طول. صحیح شو. دا هم شو. ګوره دا ټول چې پوره شي نو کنټینیو به آن شي. کنټینیو آن شو، اکسپټ شو. بس ګوره دا صرف یو اووریو در کوم دلته نور بیا دا به انشاءالله بل لیکچر کې بیا دې باندې دا شاته چې کومه صفحه ده دې باره کې بیا ښه ډیپ غږیږو. اوس همدومره کفایت کوي چې صرف دا اوریو والی شکل وپېژنئ. ښه دغه مینو خلاصه کړو بیا به انشاءالله هغه درته وښیم. ښه دلته راځو ګوره دا خو فیوریټ شو. راځو ټاپ
جینرز ټاپ جینر او بخنه سره ټاپ گینرز دي ټاپ گینرز نو معلومیږي چې هغه پیر یا هغه کرنسی نه چې ډیر های ریټرن ورکړي دي چې گینرز گین مطلب هغه سون کې یعنی های ریټرن درکړي نو هغه چې دغه و 10% 19% 15% ډیر های ریټرن دي ورته کم دغه چیس په نوم دی اف ای او په نوم دی ویریټ په نوم دی ګوره دا ډیر های نور کوینز دي دغه دی کوینز دي یعنی کریپټو کرنسی نه دي چې موږ ته ډیر های ریټرن راکړي صحیح ده ما صرف د دې اوورویو درکوله دا اوورویو ده دا اوورویو به زه خیر تاسو لږ زر ایکسپلین کوم درته ښه دلته راغلو دا چې شو دا ټاپ گینرز وته خو دې خیر موږ خاص اکثر څوک کارم نه کوي مطلب دا چې تاسو هغه مارکیټ کته شي چې مطلب های گینرز والا کم دي اسی اوورویو واغسته شي مارکیټ نه راځو د سلیر ساتو کې ولیوم د سلیر ساتو کې کم کرنسی نه کم پیرز خو دغه کړه مطلب خو موومېنټ خو دلې ده هغه کې مثلا موږ سره په ټاپو کې بیت کوین راځي ایتھریم راځي سولانا راځي بی ان بی راځي ډاکس کې ایکس ار پی ټون دا ټول چې موږ سره دي دا موږ سره په سلیر ساتو کې های ولیوم ریټ خو دلې ده موږ سره یعنی مطلب دوی های ریټ په سلیر ساتو کې های ریټ ورکړل هغه چا ورکړل دوی کوینز ورکړي او دا لیست د چانه موږ ته رالی اکثریت موږ سره د فیورټ لیست نه موږ ته رالی څه شو لکه چې موږ کم خوښ کړي نو دوی هغه ولیوم راوځي خو بې شماره کرنسی نه دي لکه چې یو ټاپ کې موږ سره دام ټاپ گینر چې موږ ورته ویل څه شو نو سلیر ساتو کې هغه موږ ته راوباسي چې په فیورټ لیست لري د فیورټ لیست په حساب تاسو ولیوم راوباسي چې په سلیر ساتو کې څومره های ریټرن چې کړي او کچېره دغه نه فیورټ لیست نه نو به دوی به خپل حساب سره سلیر ساتو کې ټاپ لیست ته راوباسي څه شو مور چې کلیک کوو مور کې به خاص نشته ده زو لاندې دغه مینو کې نور څه نشته و دي کې موږ سره ټاپ خلک چې دلته مثال کمنټ کوي هغه ټریډران دي تاسو هغه ته فالو کولای شئ دغه کمنټونه یا د کرنسی باره کې یا د کم نیوز باره کې خبرې کوي هغه دلته تاسو سره شیر کوي چې تاسو دلته کته شي لکه نیوز غونډه کې به ولای شي صحیح شو دلته ګور د اناونسمنت چې کومې کېږي نوې هغه ته کته شي خبرونه غونډي دلته خبرونه کته شي دا لکه کوم نوې شي چې راځي څومره وخت کې راځي او لیست کېږي اپډیټ کېږي هغه ته تاسو ټیم درکې خیر ده لکه معلومات انفارمیشن درکې انفارمیشن دغه دا ساحه ټول د انفارمیشن د خبرونه نیوز کسان خبرې سکی دا ټول تاسو سره شیر کړئ صحیح شو راځو دلته دغه صفحه ته مسله ویل دي دا ګوره دا عموما دلته موږ چې کله ټریډ کوو ګوره دلته بای دی سیل دی دا موږ کوین څنګه د موږ څومره لو سي حساب کېلو دا به ان شاء الله راتلونکي لیکچرو کې به وایو اوس مهال هم دومره کفایت کوي ویډیو کسلو تمام شوی تاسو سپیډ ورکړئ صحیح شو سپیډ ورکړئ هماغه د ارزي کې چې ګورئ که یوټیوب کې ګورئ نور موبایل کمپیوټر کې ګورئ تاسو عملته سپیډ ورکړئ 1.5 2.2x پورې تاسو سپیډ ورکړئ ان شاء الله په ویډیو پوهیږئ صحیح شو خو ویډیو مینس کې مه ختموئ ها الله دې وکړي چې ویډیو باندې پوه شوي مشکلات مو حل شوي پوښتنه یا څه مشکل درته مخې ته راغلی تاسو کمنټ باکس او سم نمبر باندې رابطه کولی شئ ان شاء الله موږ کوشش کوو چې تاسو مشکل ته زر تر زره په اسانۍ جواب درکړو تاسو مشکل زر په اسانۍ حل شي بیا هم در بل ډین په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته